سلام علیکم څنګه چلی ګاونډي بیلچه لګره وباسه یو ټوټه کار دی دلته کې دغه پې کومه کور ته اوس هسې نه شم ورتلی واپس یې دلې جلتۍ کې راوړم ها الله دې وبخ واپس یې دلې زر راوړم ها خدای دې قدر سیف خدای دې ګاونډي رب دې لکۍ وکړه دا څنګ بیلچه دې راله راکړې ده خدای نیکبخته دا خو د سوټو بیلچه دې راله راکړې ده خو دې له کار له وغوښته یار خوار مشي ګاونډي دا تا ماله څنګ بیلچه راکړې وه د خدای بنده دا خو تا ماله د غوښانو بیلچه راکړې وه ما خو پیلته کې اوپره خاوره دغه کولې و بخار ته مې پیزې برابر او چې څنګه مې خاورې ته وره یو کړه چې وکړو ډېر ایسته کې لاس کې ما ګاونډي د دې لاس کې خو مسلمانه 2 ورځې د لاچي دومره ښایسته لاس کې مې پکې اچولی او پوه شوې خو زه بس په تندرې موله ستا کار خو شو که نه ګاونډي خدای شته دی کار خو مې نیمګړی پاتې دی خو زه به خپله بیلچه راوړم په هغې باندې وکړم زه ته خفه نه شي الله دې قدر وکړه زه خفه نه شي عجیبه خلک دی خدای خبر شه سیز به وله ورکړي چې خراب کړی نه درپسې راوړي نه بیا کور ته پوه شوې څنګه خیر برابر تاسو خیر خیر شه یاره ګاونډي ما لږ موټر سایکل پکارو د پلی شیرخانۍ ته پتلم او 2 غنټو کې به واپس راشم لږ ضروري کار مې دی نو پټرول به هم دله پکې واچوم ما که لږ موټر سایکل هم راله راکړو ستاسو به ډېره مهرباني یار خو ایثار ډېر نه شي ځکه چې نه بس دا دی ځم او راځم ډېر ضروري کار مې ایثارېږم نه بس یو ملګری راته هلته انتظار کوي زر وباسم صحیح دی جی ګاونډي جی دا واده ګاډی کوشش وکړه تعدي مه کوه 10 منټه وروسته راشه خیر دی په قلار لاشه ځان پوږ نه کړې ګاډی هم خراب بېغمه شه بس انشاءالله تعالی دا دی ځم او راځم الله دې قدر وکړه الله دې په خیر او خوشحالو واپس راوړي آمین څه په کډه باندې هم سر دی سړیه ګاونډي تاله ما دا تا ما پسې دا څه شی راوستو مړه دا ګاډی تاله ما په دیل کې درکړه مړه دا تاسو قسم دی د نیکۍ خلک نه پوه شو پرېږده ګاونډي تاسو د سکوټر غم دی دا سرېړه د مسلمانه اوس پرې پرې راله خپل لاس مات کړی وی سړیه زما دا خوله د ماتولو چې تاله ما په مړه په نیمه خوله د سکوټر درکړو سړیه دا څوک مړه دی پردي سیس سره داسې چل کوي نو لږ مصري ته خو به دی بیا ښودلی وی که چې تا ما پسې داسې چې کوم دی په څادر کې راوړو مړه دا څه طریقه ده ته بیا چې مړه څه شي پسې راشه ما نه پرېږده مړه موږ ته دونه ټیمونه نشته چې تا لیلا موږ اوس مصري ته مدرو دا خو به 1,000 روپۍ هم نه راټولېږي خپل کار کوه مړه ګاونډي السلام علیکم ګاونډي زما خیال تبه دې ده که ولې دا ګاونډي لکه ګاډۍ یې راوباسه داسې یو ټاک کار دی او واپس به دله بیا راولم داسې مازدیګر بیا دله انشاءالله واپس الله دې خوشحاله کړه
الله دې خوشاله که ګاونډي که دغه چې ډاکټر له دې ور والم کنه مې کړی دی دا ټیرې لږ کمزورې دی لږه ګزاره ورسره نه نه دونه دغه پې نه کوم بس داسې لږه شان اوپره خاوره ده اپې دننه کوم واپس یې راولم کار دونه نه دی الله دې خوشاله no. شیخ ته څه خبرېږي اورې ګاونډي رب دې لا کوي وکړه چې تا ته داسې پته وه چې ګاډۍ مې کمزورې ده ما ته به دې ویلې وې د بازار نه به مې په کرۍ راوستی وې دا خو ما څه د سپېږمو داسې نه وه ډکه کړې که داسې ما ته پته وی چې دا به ما په نیمه لار ما به په لاسو کې ور اخوا چلولې وې مړه چټي پې کړاو وکړو الله دا څه دي ګاونډي دا څه دي ګاونډي دا ستا هغه ګاډۍ ده که نه مړه لاس خښتې مې پکې ټولې نه وي ایښې مړه او ټیر یو ډغ ناره کو منګ یم د یارې مړه کړه ماشومان یم خدای ستا کور کې ویرول چې تا ته داسې پته وه چې زما دا ګاډۍ دومره کمزورې ده خیر دی بیا به دې ما ته ویلې ما به بازار کې د چا نه په قریب یاره تا خو چې د دیز نه دا ګاډۍ بوتله ښه ټیک ټاک به پوه شو خو خدای خبر شه چې تاسو دا پردې ویسئ نو چې تاسو خدای خبر شه چې په دې تاسو کوئ سو نو چې تا بیا ټیک شو ځه ټیرې موډه نو بیا به دې مصري له بوتلی وې هلته به دې پکې پنچر لګولی وې ټوپ به دې پکې بدل نو تا دا پسې ما پسې مرداره راوسته یاره دومره سترګې برنې برنې کومه ګاونډي ته خو داسې لګیای ته به وې که ستا ما چېرته کې سم ډمپر مې د ملکاڼه ځغل ډمپر خبره نه ده 3 ورځې مخکې دې بیلچه ویوړه د هغې دې را پسې دقه شان دې په لاس کې ما ته راوړه اوس دې دا بوتلې مړه د دې داسې طریقه ده یاره چې ته سم او بې را پسې چې کوم دی بس خراب راوړې یاره ماړه اوچتېږه لږه مه ګاونډي نوې بدله والمه دا ګاډۍ داسې دومره څه چې خو نه دی سړیه ماله ولې نه دی ماله ولې نه دی ځان له ولې نه دی ځان له ولې نه دی ظالمانو ټوس خو زه پرې پرېږده سړیه ته به ماله نه دی ګاډی ځان له ولې نه دی